سلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو دوه ډېر د خوشحالۍ خبرونه درکړم. دغه یو خبر به زه تاسو ته د افغانستان کې یو نوی میدان جوړیږي، خو دغه دویم خبر چې د ما خپل هم ډېر زیات خوښ څه چې شهزاد محمدي دوباره د افغانستان ملي ټیم ته که خیر راځي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په هر څه به تاسو پوه سئ. کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو اولنی خبر به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان چیرمن فرهان یوسفزي دغه خبر خپور کړی ده چې ډاکټر اشرف غني ماته شپېته چیرې به مځکه په کابل کې راکړې ده او راته یې ویلي دي چې په دغه کې میدان جوړ کړه. یعنې افغانستان کې به موږ په ښه معیار باندې یو میدان جوړو د افغانستان ملي ټیم لپاره، او په دغه کې به انټرنیشنل ټیمونه هم یعنې موږ راغواړو چې دلته په افغانستان کابل کې موږ سره په همدغه میدان کې لوبې ترسره کړي. دغه نه مخکې هم زیاتې مځکې اخیستلې وې افغانستان کرکټ بورډ، هغه تیر بورډو والا چې کله دغه مځکې اخیستلې خو فلحال دغسې میدانونه جوړ نه سول، په نیمه کې به یې پرېښودل او همدغسې دومره کیسه کې به هم څوک نه ول. خو فرهان یوسفزي بیا واضحه دغه خبره کړې ده چې موږ به 100% کې په افغانستان کې نوی میدان او ډېر زبردسته میدان به که خیر د افغانستان لپاره جوړو. او دغه دویم خبر چې د ما خپل اصلي دغه خبر ډېر زیات خوښ شوی ده چې شهزاد محمدي چې کوم د دوباره د افغانستان ملي ټیم ته که خیر راځي، دغه آیلینډ سره چې کوم سیریز ترسره کیدونکی د 53 اوریزه لوبه، دغه کې به هم که خیر شهزاد محمدي لوبې ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نه یو کیمپ جوړیدونکی ده. تقریبا 2-3 ورځې وروسته به دغه کیمپ په ننګرهار کې پیل شي چې 25 د افغانستان لوبغاړي به په دغه کیمپ کې ګډون کړي. دغلته به د دوی فټنس ګوري، د دوی فارم به ګوري، دغه لوبغاړي به ګوري. هغې نه وروسته به که خیر 15 لوبغاړي د افغانستان لپاره په دغه سکواډ کې اچول کیږي. نو دغه 15 لوبغاړي خو تقریبا دغه ټول د افغانستان داخل کې چې څومره لوبغاړي دي دغه ټول به پکې شامل، خو شهزاد محمدي امکان لري چې د افغانستان لپاره 15 کسیزه لوبډله کې ځای جوړ کړي. ځکه که موږ حضرت الله زازي وګورو، رحمان الله ګوربز وګورو، دوی هغسې کامیابه نه سول څومره چې د خلکو تمه ورنه درلودله. نو بیرته افغانستان هم دې ته مجبوره شوی ده چې شهزاد محمدي دوباره د افغانستان ملي ټیم ته راولي. نو زه خپله شهزاد باندې ډېر زیات خوشحاله شوی یم. نو که تاسو هم ورباندې خوشحاله شوي یاستئ دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.